الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت د کائنات تخلیق کولو نه بعد انسان پیدا کړ، او د کائنات کې د ټولو نه قیمتي اساسه الله رب العزت انسان پیدا کړی دی، او د انسان ته د ټولو نه قیمتي دولت ایمان ورکړی دی، او د انسان ایمان ال کاملیږي چې د پر رب باندې د وحدانیت سره عقیده لري. نن سبا مسلمان په نوم مسلمان دی، کدته د قال الله او د قال الرسول خبره کې د بمنی او په عمل کې نه راځي. وحدت الوجود الله رب العزت وحدانیت بیانول د دې ته بالکل مستثنا دی، دې ته بیخي فارغ. که یو سړی چاته وایي چې پلانکي ځای کې پلانکي داسې کس دی، هغه د خلکو ضرورتونه پوره کوي، حاجتونه پوره کوي، مشکل کشا دی، دی لاړ چې هغه منظر ته وګوري دی به متاثر شي. نعوذ بالله وحده لا شریک دی پیدا کړی دی. د وحدت الوجود د الله رب العزت په وحدانیت، د رب العالمین په وجود، د رب العالمین په وحدانیت عقیده نه. الله رب العزت بار بار په قرآن کې ارشاد فرمایي: الله لا اله الا هو الحي القيوم. هغه الله چې همیشه د فرع ژوندی دی، لا تأخذه سنة ولا نوم. نو ته خوب راځي، نو ته انګې راځي. داسې ذات چې د وحدانیت باندې انسان لګیا شي، ځان به ختم کړي، خو الله رب العزت وحدانیت به کامل او اکمل دی. هغه داسې کامل او اکمل ذات دی چې په صفاتو به خلیص تړي شي، په لیکون کې قلمونه به ختم شي، دنیا به ختم شي، چې د دنیا هر ذره ذره د رب العالمین صفات بیانول شروع کړي، رب العالمین صفات به ختم. وحده لا شریک ټول کائنات پیدا کړی دی. منل جدا خبره ده، عقیده لرل په هغې باندې لازم ملزوم دی په هر مسلمان باندې. مسلمان که هر څومره ګناهګار وي، دی به هله جنت ته ځي چې دی د رب العالمین په توحید باندې د ایمان. توحید څه ته وایي؟ چې صرف او صرف وحده لا شریک خپل رب باندې د دې نه علاوه هیڅوک مشکل کشا، حاجت روا داسې څه نه ورسره نه. مشکل کشا دې الله دی، حاجت روا دې الله دی، په هر ځای کې دی مدد کول والا الله رب العزت سے قرآن کے ما له من ولی ولا نصير، ما له من ولی ولا نصير. قرآن کې څه دی راغلی؟
چې د دې کافرانو باندې څو مددگار وي، نه به دوست وي، نه به مددگار وي. په دې نه پته ولګېده چې وحده لا شریک چې د چا مددگار او دوست وي هغه کامیاب دی، د چا چې مددگار او دوست نه وي هغه غرق. الله رب العزت په دنیا کې ټول نعمتونه ټول انسانانو ته ورکړي، ډېر کم تیر ډېر کم معمولی کسان او داسې خلک وایي په مسلمانانو کې چې هغه د الله رب العزت په وحدانیت باندې ایمان لري. او الله رب العزت چې دا دنیا قائم کړې ده هم د دغه خلقو د لاسه قائم کړې ده چې کوم خلق د الله رب العزت وحدانیت بیان. الله رب العزت پاک ذات دی. د الله رب العزت بڑائی او وحدانیت کا انسان بیان کې او کا بیان نه کی، الله رب العزت باندې څه فرق نه پریوزي. فرق په انسان باندې پریوزي، فائدہ په انسان باندې پریوزي چې د دې په ایمان مضبوطي. د اکثر اولیاء بزرگان صالحین چې چاته ذکر ورکړي ډوډوبه وته استغفار ور ذکر ورکړي، ٹھیک ده، ورته ته استغفار کوه. قرآن کریم کې موږ راغلي دا نن سبا خلک چې ډېر پریشان دي، ډېر په مصیبتونو کې دي، ډېر آفتونو کې دي، ډېر جی گزاره نه کېږي، خرچې نه پوره کېږي، مسائل دي، مشکلات دي، همیشه څوک راشي. قرآن کې راغلي دي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. کتاسو استغفار کوي هغه رب تاسو څه کوي؟ بخشش کوي. يرسل السماء عليكم مدرارا، اسمان د طرف ته نه تاسو اسمان د طرف او تاسو تسرازي مدد ورکړي. ويمددكم مدد بد سره کوي سو الله باموال فمال سره، وبنين فاولاد سره، ويجعل لكم جنات. د دنیا فائدہ دې او د آخرت فائدہ دې. دا څه خلک په دنیا کې لیدلې دي چې اکثر دعا به کوي چې پروردګار آخرت دنه نه غواړي، مال الله کې آخرت دنه نه غواړي. دوی وته په دنیا کې خو ډېر مال ورکړي او هغه مال سره دې دومره سرګردانه دومره بدحالي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. چې کله بیا د مرګ حال راشي، د مرګ وخت راشي، بیا په کوم حال کې پروتي پتا ورسره بیا انسان ځنګدا نه ډېر څه ځکه تفاسیرو کې راځي. اکثر مفسرین فرمایي چې الله رب العزت په دربار کې یو انسان همیشه دا دعا کوي چې پروردګار دنیا میں فیصله کې، آخرت میں فیصله کې، خاتمه په ایمان کې الله رب العزت هغه سره همیشه مدد او نصرت. او کچری ته دا وایي چې زه په دنیا کې کامیاب شوم، دا زما د ټول نه غټه کامیابی ده، دا ته د دوکې په خوب کې پروت. یاد ساتئ چې کله هم الله رب العزت د انسان مدد او نصرت کوي دا غد عمل د وجه. قرآن کریم کې راځي ومن یکسب اثما فانما یکسب علی نفسه، چې کله هم یو انسان ګناه کوي هغه د هغه نفس طرف ته واپس کېږي، هغه باندې هغه ګناه اثرات راځي بل نفس ته پاره کوي. ومن یکسب خطیئه او اثما، چې کوم کس خطا کوي یا ګناه کوي خپل ځان لپاره، او چې کله هم یو انسان څه ګناه څه خطا کوي د هغې چې څه صله ملاویږي، ثمره یې ملاویږي په دنیا کې ورته ملاوي، په دنیا کې ورته ملاویږي. الله رب العزت ټولو خلکو ته پوهې ښایي. آخرت خو بیا لا پرېږده، خو په آخرت کې په دنیا کې هم زور وباسي. ډېر خلک همداسې لیدلي چې نه مخ نه اړوي، خدای پاک په څه وکړي خپل قهر څپېړه باندې ووایي، ځای له بیا نه راځي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت وحده لا شریک دی، او دغه رنګې الله رب العزت د ټولو خلقو ته رازق ذات ته رزق ورکوي. د مسلم شریف په روایت کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې انسان پسې چې څنګه د مرګ فرښتہ ګرځي داسې ورپسې د رزق فرښتہ ګرځي او رزق ورته ورکوي. او د دې چې په کوم ځای کې رزق لیکلی وي الله رب العزت ورته په زړه کې هغه او مزغو کې هغه خیالات او هغه ارادې اچوي چې خپل رزق پسې د هلته کې لاړ شي. اکثر ملګري لیدلي ته ورته لکه روټۍ خوره نه خوري،
چرته لاړ شي نو په لاره کې به چرته ودرېږي ته دلته ودرېږه لږې وبس کم څه دی هغه خپلې اوبو پسې راغلی ورګه دلته ودرېږه روټۍ خورم دی خپلې روټۍ خپل رزق پسې راغلی خپلې دانې پسې راغلی واقعاتو کې راځي چې یو کسو انګورې خوړل بل کس د رب العالمین صفات بیانول چې په دې به هم د چا نوم لیکلی نه کس ورته د چا نوم یې پې لیکل ته یې ماله راکړه زما یې نوم یې پې لیکلی د ډېر تکبر نه یې دانه څنګه راشي کوله راوشو کوله څنګه یې داسې خولې ته ویشته نو هغه یې په مرۍ کې ونښته په څه مرۍ کې ونښته ډېر په ډاکټرانو وګرځېدل راوړل خو په ډاکټرانو حکیمانو وګرځېدل یو خار ورته جایات ته چې لاړ شه هلته کې چې هلته لاړ وي هلته حکیم دی وي حکیم ته لاړ شه هغه به درته علاج هغه له چې لاړ دی هغه حکیم ته په انتظار ناست دی او ده له پرنجې ورغی څنګه یې پرنجې وکړو نو هغه دانه ترې راوغورځېد نه چرګ راغی دانه یې وخوړه چرګ راغی دانه یې وخوړه دوی بس ما ته د خپل سوال جواب میلاوه را روان حکیم سره بیا زه بس دانه یې نښتې وه خو دغه په پرنجي لګوه بیا راغی هغه کس ته وی چې بالکل ستا خبر رښتیا ده چې دانې دانې پې لیکه هیکانې وهیکانه نن سبا د یوې روټۍ دپاره هر انسان دومره منډې تړلې وی دی ورپسې مسافرۍ کوي دی ورپسې لږې تندې تېروي دی ورپسې سختې تېروي دی ورپسې په بارډر وړېږي دی ورپسې په ډنګ کې اړېږي په کنټینرو کې اړېږي دغه رنګ په ټینکرو کې اړېږي په هر حال کې دی صحیح ورته مسافرۍ ته ځان ورکوي در دې چې ځنګلات ته د مرګو مړي پکې پراته دي غیب شو ختم شو ډوب شو راوغورځېدل مړه شو تر دې پورې مې اورېدلي چې د ایجنټ ته ځان سره په بارډر باندې اړوي او نشي تللی هغه ته یو ډز وباسي که ونیولی شم نو ستا د لاسه به زه نیولی کېږم په هغه ځای کې یې مړ مرګ او د ژوند پته ونه لګي داسې لار وکړم کسان چې تېر شوي ما ته واقعه بیانوي استاد چې د انسانانو ډانچې په لاره کې پرتې دي انسانانو ډانچې په لاره بیا هم خلک د دنیا نه منې کېږي بیا هم دا خلک د دنیا نه مخ نه اړوي همیشه د دنیا کې د خلکو وایي چې بس په دنیا کې د سره پیسه راغله نو کامیاب دنیا کې د سره پیسه ده نو بس دا ټول خلک به د غلامي یاد ساتئ چې تا سره وخت دی نو وخت چې دی د انسان خلک غلام پیسه نه غلام چې تا سره وخت موجود دی وخت در سره شته الله رب العزت د طاقت درکړی دی که هغه د ځوانۍ وي که هغه د حسن وي که هغه د دولت وي الله رب العزت ته طاقت درکړی دی دا ټول څیزونه چې دي دا به ستا کامیابۍ راځي الله ستا په کار راځي چې دا درې واړه به سره وخت سره نه وي بیا ملګري وګوره چې مرګ په حال کې دی څوک خلک تپوس کوي پیسه د سره نه دولت د سره نه بیا ملګري وګوره چې په غربت کې د کم کسان تپوس کوي بیماری را باندې راشي بیا ملګري وګوره چې څوره خلک د سره پاتې دي دا صحت دولت او وخت دا د انسان لپاره غنیمت دی دا درې څیزه دي دا انسان لپاره غنیمت نن سبا که چاته خدای پاک دولت ورکړي او وایي خدای پاک چې څه ورسره وکړم او چا سره چې نشته وایي چې خدای پاک د کوم ځای یې راوړو څوک یې ځایولی نشي د ډېرو دغه نه او څوک یې پیدا کولی نشي هر قسم کرایم ورسره د الله او د الله د احکاماتو نه بالکل عاري شوي دي پیدل شوي دي الله خو د سره پېژني نه نعوذ بالله ټیک ته الله مني خو د الله حکم نه مني لکه څوک چې پلار ته وایي پلار مې منم خو خبره دې نشم منلی ځکه ټیک نه یم په زوره ځان ټیک نه کړي نور هر حرامتوب دپاره به دی ټیک ټاک وي خو د خبرې دپاره به دی ټیک وي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې کله هم د مسلمان عقیده په وحده لا شریک باندې مضبوطه وي چې دی معمولي عمل کوي نو دی کامیاب که دی مسکوي کامیاب که دی ذکر کوي کامیاب که تلاوت کوي کامیاب د قبولیت نشانی دا نه چې دی د ده عقیده صرف او صرف په وحده لا شریک او کنه ته دا وایي الله رب العزت هم مې رب دی
خدا زیات تر دا کمالات او ډېر دغه چې دا ډېر زیات دا د دې کس دي دا د کمالات دي دا د کمالات د انسان نه دا کمالات دا انسان چې رسیدلې د هغه ذات ته وجه رسیدلې هغه ذات وته دوره پاور ورکړې دی چې دې حد پورې رسیدلې چې ته هغه کس ته نو ملي ډېر په ادب دی ډېر په احترام دی او یاد ساته وحده لا شریک سره د څوک شریک کړل الله رب العزت په قرآن کې ارشاد فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء چې څوک د الله رب العزت ذات سره شریک وګرځي هغه څه بالکل بخشش نه بالکل بخنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د الله فرمایي چې هر ګناه کوم انسان وکړه هر ګناه وته معاف کوم خو د شرک ګناه وته نه معاف شرک ګناه وته نن انسان دې حد ته سوچو چې زه کفریات ویم لغویات ویم نعوذ بالله د الله رب العزت د ذات سره ټوک خندا کوم هر ځای کې د رب حکم پسې خندا کوم اکثر خلک وګورئ مړ کافر دي شمه سوې کافر دي شمه بل خبره ته حق وایي خیر ده حق وایي مو کافر دي شمه ته غړي وړي وای کنځلې کې بده ردی وي نه حق خبره دوستانو عزیزانو انسان نن سبا خپل حال ته خپل ځان باندې نظر واچي حق لارې ډېر لري راته ډېر لري جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات خدا نو چې کوم تعلیمات د خلکو نن سبا خپل کړي کوم په دین کې وته اسانه مسله پته لګي هغه بس باندې عمل کوي کم دین کې څنګه معاملې راشي یره چې کمزوري بس الله کې ودا څه خبره تاسو ته پته شته يهود نصارا او دا غرنګ چې کم کتابونه مخکې نازل شوي دي چې کم پېښواګانو دی باندې د پیغمبرانو په خپل باندې ولې لعنت شوی دی لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود علیه السلام په خپل لعنت شوی دی په بني اسرائیل باندې ولې لعنت شوی ځکه چې هغه به د الله رب العزت آسان حکمونه منل ګران به خپل کتابونو لرغول یې د ګرانه مسله ګران کار دی ګرانه داونه منل نن سبا چې چاته د کوم موز ګرانی بس پریږي کوم آسان ګرانه کار وی هغه پریږي خو ته پته یې چې دا د الله رب العزت د طرف حکم دی هر ځای کې دې ځان ته آسانتیا ګوري هر ځای کې دې ځان ته فیسیلیټي ګوري چې ما ته کوم ځای کې سہولت کته په دنیا کې په دین کې سہولت ګوري دین د پابندۍ نوم دی د رب العالمین د حکم د ځان پابند نکو ته خو سره بند نه دی احکم الحاکمین ستاد لپاره ټول نظام ټول دنیا ټول کائنات وجود کې راوسته د ټول عرش ستاد لپاره انسان پیدا کړی ته ولې د رب العالمین شکر ولې نه ادا کړي ته د رب العالمین د وحدانیت باندې ولې عقیده نه لري چې الله رب العزت تا سکمه به شی په تخلیق کې کړي یا بتا ویلی چې الله زما خدای یو لاس لند دی د یو غد دی څوک په امتحان کې چولی دي څوک په تکلیف کې چولی دي هغه تکلیف د هغه انسان لپاره امتحان څوک مالدار کړی دي د مالداري هغه امتحان هم په دراوسته دی الله ورته مال ورکړي ګوري ورته چې دې په کم ځای کې کوي دې د شیطان په لار ځي کده زما په لار غریب کړي دي فقیر کړي دي مسکین کړي دي ورته ګوري ورته چې سخت مې پر اوسه دې چا طرف ته ودرېږي ما ته ودرېږي که بل ته ودرېږي الله رب العزت خدای انسان باندې د تمام حالات راولي هم په دغه بنیاد راولي چې دا انسان ما سره څومره مخلص دی نن چې ته بچی ته پیسې ورکې بچی باندې ازمیخ کې چې بچی دکان ته ځي زما خبره پوره مني کنه خپل پیسې خوري الته کې ته په بچی باندې ازمیخ کې او که رب د باندې معمولی ازمایش راولي بیا څه چل کوي بیا قسمه هلی باندې ډېر قسمه خبرې کې یره جی دا موږ بم پریدو دا موږ بم نه کوو ورې کته د الله رب العزت لپاره موږ کې الله رب العزت لپاره موږ نه کوو ته خپل ځان لپاره عبادت کته سور د رب العالمین عبادت کې د خپل ځان لپاره کې اطاعت د رب العالمین کې هغه د رب دی هغه پیدا کړی ته خپل ځان باندې خپل نفس باندې خپل جسم باندې ظلم نشي کولای ولذا ته الله رب العزت امانت کړی خودکشي ولې حرام الله رب العزت ته حرام ګرځوي د جسم لاس په سترګې وګونه د ارس الله رب العزت
تا ته دې درکړي دي چې دا د الله رب العزت د طرفه تاسو امانت دی. زمانه جاهلیت کې څه چل بکېده، دای به داسې کار کولو، مشرکین به داسې کار کولو چې کله به سره غلام او د غلام نه بیا سترګه وباسله، یا به لاس به ته کټ کو، یا به ته خپه کټ کړه، یا به ته عزو خاص کټ کو، هغه به ټوټونه وال دی به خپل ډډې والی او قتل هغې نه به مزه اخسته، هغه به په هغې دړګلو کې مړ شو صابه دی لاړ به څاروي نه یا د اوښې نه به یې تیکټ کړه په ژوندانه باندې، هغې به ټوټونه وال دی به صرف ډډې والی شراب به یې څښل او مزه به یې اخسته. ظلم داستان خو هغې رقم کړی دی، خو که یاد وساتئ نن سبا که انسان ظلم کوي یاد ساتئ هغې سختې ورځې ته او هغې کندې ته دې سوچ وکړي چې کوم ته به دې کوځي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت ما تا ته وخت راکړی دی، د خپل وخت قیمتي دی، د الله رب العزت حکم ومنو، الله رب العزت خپل رب ومنو، د الله رب العزت په ذات باندې د وحدانیت عقیده په عقیدې باندې ایمان راوړو. نن سبا که مسلمان دی نو صرف د خولې پورې مسلمان دی، که د عبادات ورته ووایي یاره جي ګران کار دی وبکو انشاءالله، څه وبکو انشاءالله، په وبکو باندې غوره کېږي نه. همیشه درته ویم چې په توبې سره تموز نه معاف کېږي، نه معاف کېږي. دا قضای عمري دا تاسو دا پکې خلکو پکې رایستي دي، دا ګورې هسې ګپ دی. الله رب العزت تاسو ته وخت درکړی دی، په خپل وخت باندې که د زکات وي، که د روجي وي، که د مونځ وي، الله رب العزت ته د دغې عبادت لپاره پیدا کړی دا به کمپلیټ کړي. او یاد ساته الله رب العزت په خپل فرضي احکامو کې کمې بیشې نه مني، بشرط دی چې تا کمې بیشې د نشي په نفلو سره موږ راګرځو. الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. او دوستانو عزیزانو یو بله خبره راته وکړم، ډېر ملګري دا وایي چې موږ ډېر پریشانه یو، په تکلیف کې یو، په مصیبت کې یو، ستا چې څه داسې وظیفه وښیه، څه داسې څه دغه وښیه چې موږ ته الله رب العزت لارې کولاو کړي. یاد ساتئ ما پرون درس کې کابل رسمي ویلو چې کوم کس پابندۍ سره 1500 پیرې سهار او 1500 پیرې ماښام، حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، پابندۍ سره وایي الله رب العزت به د بل محتاجۍ نه، د قرض نه، مصیبت نه، آفت نه، د سخت نه، تر دې پورې چې کومې بندې لارې دي، چاته یې پیسې دي پیسې ولې نه ورکوي، چاته یې ځمکه قبضه کړې ده، چاته یې کور قبضه کړی دی، څه ځای ته قبضه شوی دی، چې هر قسم معاملات هر قسم سختې وي، دې د دې وظیفې د دې اهتمام شروع کړي نو الله رب العزت به مدد کوي. بشرط دی چې ټول منځونه به جمع سره کړي او 40 ورځو پورې به کې سوره 40 ورځو پورې حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، سحرم 500 پیری، ماښام هم 500 پیری، په میانس کې به پکې قضایې نه راولې، که سفر وي، حضر وي، یا چېرته داسې لاړې، یا تکلیف وي، درته بیمار وي، بیا په کټ باندې پروت وي، نو بیا ټوټل 1000 پیری به صرف بیا ماښام غرض باندې بیا په ماسپښین یې وکړه. او که نه بیمار نه، سحر هم نشي ویلې، ماسپښین هم نشي ویلې، قضایې پکې راولې، بیا به دا د 40 ورځې د سره ګورې شروع کېږي. خبره یاد ساتئ، انسان د تکلیف راځي، مصیبتونه به راځي، چې کله تاسو دا وظیفه یو هفته مسلسل وکئ، پر رب یقین وکړئ تاسو ته به پته ولګي چې الله رب العزت ته څنګه لارې ګودرې کولاوئ. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ډېرې خبرې داسې دي چې ملګري تپوس دې باره کې کوي چې استاد اکثر موږ نموز وشي، موږ کې اخر کې سبحانک اللهم ویلی شي او که نه اخر کې سړی نشي ویلی. یاد ساتئ چاره هم رکعت وشي، رکعت دی وشو، امام نه رالاندې کړی و سره صرف الله اکبر کوي، موږ به وکړي. څنګه امام سره دی سلام ونه جر باسي، دی سیده پاسي، هغه وخت کې د ده ډوبې رکعت چې کوم شی د سبحانک اللهم نه به دی شروع کړي. که هغه 4 رکعت وي، هغه د دې 4 رکعت نه وي، هغه د ده ډوبې رکعت چې کوم ده نشي وي. او بل دویمه خبره دا ده چې کله هم یو انسان د یو خیرات، د یو نظر، دغه رنګې د یو عقیقې څه اراده وکړي، ګوره د نظر دپاره د اراده وکړه، منښته دې منلې وي، نو منښته کې دا شی دی چې ته دې خپله خوراک نشي کولی، ته دې خپله خوراک نشي کولی. صدقه دې منلې وي، صدقه بیا ټولو ته ورکولی شي. عقیقه ده، عقیقه په خپله هم خوړی شي، ټولو ته یې ورکولی.
او یاد ساتئ چې د منښتې دپاره ته کومه حصه منلې ده، کوم شی دې منلی دی، هغه به ټول ورکوې. په هغې کې به ستا او ستا د خاندان کوم کسان دي په منښته کې به هغه ډېر نه خوري. تره زامن شو، تربوران شو، خپل خپلوان نور رشته داران شو، هغې خوړی شي. ستا زوی یې، ستا سپور والا، ستا نمسی، ستا کړوسی، ستا نه لاندې او ستا نه باندې په رشته کې چې څور راځي هغې د منښتې په څیز کې څه شی نه شي خوړی، هله به دې منښته قبلېږي. پنځمه خبره دا ده چې اکثر خلک دا خبره کوي چې یاره چې موږ اودس چې اقدام وکړو راشو صف کې ودرېږو نیت تړو نو موږ ته فیل دا شي چې یاره جی موږ نه خو د وړو بولو کترې لاړې، حالانکې وړو بولو کترې چې بیا لاړ شو نه یې تلې. دا ګوره یاد ساتئ دا د شیطان لومبۍ حمله ده انسان چې په شک کې اچوي. په څه کې اچوي؟ په شک کې اچوي. که تر پې دوکه شوې نو بس لاړې سر دې وخوړو. اکثر تاسو خلک په لیدلي دي نلکې ته ناست وي بس لاسونه مږي مږي مږي، ته ماته یې پته نشته ده پسې کوم تورې پتیلې او زنګونه نښتې دي چې دې نه صفا کېږي او بس ځان مږي د دا اودس مونځ ختم شي، جمع وشي، جومات بندېدو باندې او دی ورته ناست وي ټینګۍ ټوله ختمه کړي خو د ده اودس چې ادا مو ونه شي. یاد ساتئ شک بیماري چې ده که نه دا ډېره بده بیماري ده. د دې اسان علاج دا دی چې ته درې پیرې خوله کې، درې پیرې پوزه کې، درې پیرې په مخ باندې، درې پیرې دغه رنګې لاسونه دواړه، سر مسه، غوږونه د سټ مسه، دغه رنګې خپې دې ووینځلې. بس ته ووایه په زړه مطمئن کړه چې بس زما موضوع شو. او که نه تا ته وایي یاره دا خو دا ځای دې پاتې دی ورېږه. هغه ورځ مې یو شکي سړي نه تپوس کوه لکه ته اودس کې اوبه ولې دومره ضایع کوې؟ اما چې استاد جي مونږ دا مسله اورېدلې ده وایي که د ویښته د سر عمره برابر ځای پکې پاتې شو نو بس بیا خو مونږ لاړو اودس چې ادا نه دی شوی. نو ما ورته دا نور خلک چې اودس چې ادام کوي نو هغوی نه پکې پاتې کېږي چې دا یوازې پکې ته پاتې کېږي. وایي دا ته چې کوم چلونه کوې داسې زه هم کوم، ته ته خو نه کوې، ما چې نه کوم نو بس پوه یې شه که نه دا خو ته شک په بیمارۍ کې نښتې. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دوستانو عزیزانو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه سره کول غواړم. لومړۍ خبره دا ده چې نن سبا ما ته جومات ته راځو، زما ستا ماشومان ما تا سره کښېني ځان سره کښېني، ټیک ته ښه خبره ده، ځان سره ماشومان راولو، ځان سره یې صف کې ودرو، مونځ ورته ښیو چې سبا ته دی لوی شي دی هم په اسلام. اکثر مونږ ته ځان سره ماشومان راولو، دی شاته غوبلې کوي، منډې تړلې وایي، هلته کې چغې دی پله چغې، جمع ودرېږي. خطبې دوران کې زه اکثر ګورم ودرېږم، خطبې دوران کې سړی غږ نه شي کولی. دا اوس به وګورئ چې کسان راشي نو هغه شاته دیوال په شمول یا کرسۍ چې پرتې دي دروازه دا ټول به دغه ځای به ډک شي. وجه څه وجه ده؟ مخکې نه راځي هم په ده کې بنیادي خبره باندې ورېږه چې صبر وکړه دا جمع څنګه وشي دوا ته هم نه ایسارېږي منډه کړي. یاد ساتئ د جمعې ورځ چې دی د قبولیت ورځ ده، د دعا ورځ ده، رب ته د فریاد ورځ ده. دا نه چې بس موضوع شو بس زموږ معامله ختمه شو بس منډه مونږ توره وکړه. یاد ساتئ چې کله هم حدیث شریف کې راځي یو انسان د فرضي حکم نه بعد د فرض مونځ نه بعد د لاس اوچت کړي د الله په دربار کې څه سوال وکړي وي الله یې قبلوي. که چېرې یو انسان لاس اوچت نه کړه د الله نه یې څه غوښتنه ونه کړه وی الله وایي چې دا سړی انسان دا غني دی وي ما ته حاجت نشته. بیا چې به تکلیف راشي د لاس اوچتوي دی بیا ډېر فریاد کوي نو الله رب العزت فرشتو ته وایي اسمان دروازې بندې کړه اواز یې ناشنا دی. نو ځکه تاسو ته وایم چې الله سره مینه محبت دوستي دومره ساتئ چې سبا ته څه دعا غواړئ چې الله رب العزت په ان فن کې قبلوي. ما تا باندې مصیبت راشي، آفت راشي، سختی راشي نو بیا ما ته الله یادو، ختمونه کوو، دغه رنګې نفلونه کوو، تهجد کوو، ذکر اذکار کوو، هر قسمه ختمونه کوو، دعاګانې کوو. او چې کله را باندې ارام او راحت او دغه رنګ خوشحالي راغلي وي بیا د رب العالمین د در نه ډېر لرې تښتو. داسې نه دي کول پکار. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.